بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل من يعول يتيما. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله والذي يصوم النهار ويقوم الليل. دا پنځه شپیتم لمبر باب دی د ابواب صحیحونه په کتاب الادب المفرد کې امام بخاری رحمه الله وضع کړی دی. په دې کې ادب ذکر کوي او اخلاق مونږ ته ذکر کوي. د یتیمانو په باره کې اوس د خپل بچو تربیت هغه چې د صحیح کو نو بیا مونږ ته دا ښیي چې یوازې دا نه ده چې د خپل بچو نه صرف چاپېرې نور د دنیا ماشومان د نه هېري. دنیا کې تا سره ګاونډ کې نورم داسې ماشومان شته د ستا د بچو په شانې لیکن د هغې پلاران وفات شوي دي او هغه مرګ دی چې په ټولو باندې راځي د الله جل جلاله فیصله ده. نو طبعا انسان کې دا غفلت ماده پراته ده، دنیا پرستي پکې پرته ده، خپل ځان نه چاپېرېدل، خپل غم دا پکې پرته ده. نو په دې وجه باندې دین اسلام مونږ ته دا ترغیب را کړی دی چې د هغې ماشومانو پلار نشته دی، د هغې پلار هم دغسې غوښتل چې خپل بچي وساتي لیکن هغه نشته، هغې سره کومک وکړه. ډېره زیاته درجه د دې په باره کې ذکر کوي. باب دی په باره د فضل په غوروالي کې من د هغه چا یعول یتیمن چې هغه پالنه کوي د یتیم. 9 حدیث دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي: الساعي هغه انسان چې هغه ګرځي او کوشش کوي او حفاظت کوي او همدغه رنګې کومک کوي علی الارملة دغه سره د کونډې سره. هغه انسان چې ګرځي الساعي ګرځېدونکی علی الارمله په کونډه باندې. خو مطلب ته دا ده چې په کونډه څنګه ګرځي، مطلب دا د هغې سره احسان کول، چار چاپېره ګرځېدل، د هغې د هر شي تپوس کول، څه شی کم دی، دا دې کم دی، دا دله درکو. والمساکین همدغه رنګې هغه کس چې هغه ګرځېدونکی وي او حال احوال تپوس کوونکی وي د مسکینو. د دې درجه د الله په نزد باندې څومره ده؟ کالمجاهد فی سبیل الله، وایي په شان ته د مجاهد فی سبیل الله د الله په لار کې. سبحان الله. تاسو سوچ کوئ هغه انسان چې هغه د کونډې همدغه رنګې د مسکین په خدمت کې وي، د الله په نزد باندې د هغه انسان دی چې الله ته مقبول مجاهد وي. ګوره ډېر خلک به جهاد کوي، چا به پکې یو هدف وي، د چا به پکې یو نیت وي، د چا به پکې بل نیت وي، لیکن دغه انسان چې نیت یې صحیح شو داسې دی لکه د الله جل جلاله مجاهد چې دی د الله په لار کې چې ته جهاد کې. دا څومره لویه مرتبه او درجه ده. یعنی تا توره نه ده راغستې، ټوپک دې نه دی راغستی، دا ده چې د کونډ او د یتیم او د مسکین په غم کې ګرځي، د الله په نزد باندې ته مجاهد ګرځي. وکالذي او یا د دې مثال داسې د الله په نزد باندې یصوم النهار چې روژه نیسي د ورځې، ویقوم اللیل او د شپې تهجد کوي، نفلونه کوي. یا دا دواړه دي او یا دا یو دراوي شک دی. دا څومره فضل دی په دې کې د هغه چا چې د دې خدمت توفیق الله جل جلاله ورکړی دی. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته دا توفیق په دې باندې توفیق راکړي او دا سعادت د الله موږ او تاسو ټولو ته په نصیب کړي. نه هغه مسلمانان وروڼه چې د کونډو د مسکینانو په غم کې وي، قسم په الله دا ډېره لوی د سعادت او د خوشحالۍ او د نیکبختۍ زیری دی د هغې دپاره. دا صحیح حدیث دی. یعنی ته ګرځي، ټوپک دې نه دی راغستی، توره دې نه ده راغستی، د کافر په مقابل کې نه یي، هغه یره د سره نشته چې زما به اوس سر ولیږي، زه به اوس قتل کېږم، زما به بچي پاتې کېږي، دا به کېږي، دا به کېږي. نه، ښه په خپل کور کې په ارامي او خپلو بچو سره ناست پاسي، خپل کور له ځای راځي، لیکن ستا سره چې کوم یتیمانان دي، مسکینان دي، د هغې غم د سره د هغې غمخوري د الله په نزد باندې ته مجاهد. سبحان الله. تاسو سوچ کوئ د الله په نزد باندې مجاهد او یا هغه کسي چې ټوله شپه ستا ته نفلونه کې او هره ورځ ته روژه یي، نو هغه انسان دومره مرتبه الله جل جلاله وله ورکړې ده. حدیث کې به اشاره وي چې بعضې اعمال داسې وي چې هغې درجه
د مجاهد په شان وي ولو که انسان مجاهد نه وي. الله جل جلاله ته نیتونه او اعمال اخلاص مقبول له او منظور دي. همدغه رنګ حدیث کې به ډیر زیات فضل وي او اشاره به وي د دې خدمت چې څوک د مسکینانو د کندو خدمت کوي. باب فضل من يعول يتيما له. د مخکې باب خو دې باره کې و چې یو ماشوم دی د هغه یتیم دی. دویم باب دې باره کې اوس دی چې یو چاته یتیم پاتې شوی دی د دې په باره کې فضل بیانوي او د دې فضیلت بیانوي. باب د په باره د فضل د من هغه چا کې یعول یتیما له چې هغه پالنه کوي تربیت کوي د یتیم له چې د وی د پاتې شوی وي. سلام حدیث دی عائشه رضی الله عنها فرمایي زوج النبي صلى الله عليه وسلم چې دا د بیبي د نبی صلی الله علیه وسلم و قالت دا فرمایي جاءتني امرأة وی ما ته یوه زنانه راله معها ابنتان چې هغه سره دوه لورګانې وې له هاده ده. فسألتني وی زما نه سوال وکړ چې شی راکه موږ سره شی نشته یتیمان مې راته پاتې دي او دا دي نو فلم تجد عندي الا تمرة واحده وی پیدا نشو او ما سه پیدا نکړل الا تمرة واحده مگر یو تمر یعنی ما سره یوه قجوره وه. فاعطيتها ما ودقه ورکله فقسمتها دا یوه قجوره چې مې ورکړله و دې ښځې څه وکړل فقسمتها و دې ته په منځ یې دوه کړله بین ابنتیها دې دواړو لورګانو ته په منځ یې دوه کړله نیمه یوې ته ورکړله او نیمه بلې ته ورکړله. ثم قامت بیا پاڅېدله فخرجت ووتله فدخل النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم داخل شو فحدثته وما وته دې خبرې بیان وکړو چې داسې ښځه لاړه سوال یې وکړو یوه قجور را سره وغه مې ورکړله. نبي صلى الله عليه وسلم فرمایل من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من يلي ومن يلي سوق شي واقدار شي ولایت د راشي من هذه البنات د دې بناتونه شيئا په شی باندې یعنی دا لورګان د چا په تصرف کې راشي انده ته پاتې شي فأحسن إليه کاغه مور وی کا غفلار وی فاحسن الیهن وغوسر احسان وکي كن له وبا دغه د زنا د لورګان له دي کستفاره ستر من النار پرده ورن سبحان الله د څومره عظیم اجر دی په د یتیمانو فساتلو کې. حدیث کې به اشاره وی فائدہ به وی چې محتاج سوال کولای شي چې کله محتاج وي. امدغه رنګ حدیث کې به د عائشہ رضی الله عنها څخه ذکر وی دومره سخی خزو چې یو قجوره د سره په کور کې پراته دا غیم ولا ورکله. همدغه رنګ حدیث کې به فائدہ یې چې مندو رحم ډېر زیات وي په بچو باندې. همدغه رنګ حدیث کې به دام فائدہ کول په صدقو باندې ولو که لږه وي صدقه کوه ځان د صدقې والا جوړ که. دا اوس عائشہ رضی الله عنها سره یوه قجوره د هغې ولا ورکله. همدغه رنګ حدیث کې به دا هم فائدہ وي چې کله یو عمل نیک عمل یو سړی ذکر کولی شي د فخر او د ریا دپاره نه دی یو مصلحت دپاره. عایشه رضی الله عنها نبي صلی الله علیه وسلم ته خپل دا صدقه وښودل چې ما داسې کار وکړو. همدغه رنګ حدیث کې به اشاره وي چې د یتیم د لورګانې چې یتیمې وي د هغې فعلنه او یا غیر یتیمې وي چې د هغې فعلنه سړی وکړي د جهنم دپاره دې دپاره پرده ده د جهنم نه. همدغه رنګې خاص کر لورګانو ساتلو کې ثواب دی. بیا چې کله یتیمه وي پلار یې مړ شوی وي نو بیا به کې ډېر زیات ثواب دی. باب فضل من يعول یتیما بین ابویه. دا وشپېتم لمبر باب دی. په دې کې دا خبره من د ذکر کوي مخکې اول ذکر کړل د یتیم باره کې عام خبره وکړه بیا دا ذکر کړله که پلار یې مړ شوی مور ته پاتې شي دا بچي نو مور د هغې په باره کې ښه تربیت وکړي په ځان سخته تېره کړي ثواب الله ورکوي. اوس ذکر کوي که یو یتیم دی مور و پلار دواړه نشته دی مور و پلار دواړه نشته دی د دې ثواب بیا غوښ دې ته واورئ دا ثواب واورئ عزتمندو. باب د فضل او غروالي من د هغه چا کې یعول یتیما چې هغه کوي د یتیم بین ابویه په مابین د مور و پلار د دې کې یعنی مور و پلار یې نشته دی لیکن دا ول اوس فعلنه کوي. يوصل يوم لمبر او يوصل اول لمبر حديث عن ام سعيد بنت مرة الفهري عن ابيها
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. أم سعيد بنت مرة دا ذکر کوي د خپل پلار نه و چې نبی صلی الله علیه وسلم و فرمایل انا زو وکافل الیتیم او کفالت کون کې د یتیم فی الجنه په جنت کې کهاتین و داسې یو بل سره نږدې او که هذه من هذه او یا داسې اشاره وکړه شک سفیان فی الوسطى والتي تلی الابهام. د سفیان چې کوم دی دا د شک دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم وګته وخودله دا وسطای وخودله وسطا ده او که التي تلی الابهام هغه چې د ابهام ته نږدې ده ته ابهام ویل شي او دې ته دغه ویل شي سبابه وته ویل شي او سباحه وته ویل شي او دغه رنګي دې ته وسطا ویل شي چې کوم یو پکې جګه کړه. نو په دې حدیث کې اشاره ده چې هغه کس چې هغه ماشومان چې مور پلار نه لري او دای پالنه کوي د قیامت پر ورځ به دا انسان د نبی صلی الله علیه وسلم سره په درجه کې دومره نږدې وي دومره اندازه به دغه وي داسې اندازه به وي داسې. دا څومره عظیم فضیلت دی د هغه چا په باره کې چې د یتیم په پالنه باندې ولاړ او قائم وي. د نبی صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې درجه کې نږدې کېدل دا څه وړه خبره. نبی صلی الله علیه وسلم ته درجه کې نشي رسیدلی لیکن قریبه دی او ته نږدې دی او ته داسې دی نبی صلی الله علیه وسلم ته داسې ده دا ورپسې داسې دومره مسافه او دومره درجه هغه شته دی په دې کې. حدیث کې به د یتیم فضیلت وي د هغې ساتل همدغه رنګې حدیث کې به فایده دا هم وي چې یتیم فالون کې چې کوم دی د نبی صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې وي او معمولی فرق به وي د نبوت د درجې. همدغه رنګې حدیث کې به فایده وي چې کله کله سړی د عالم داعي مدرس د فهم دپاره اشاره هم کولی شي توضیح دپاره لکه نبی صلی الله علیه وسلم دلته اشاره وکړه. عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. دا یو دویم لمبر حدیث دی. سهل بن سعد فرمای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل زو یتیم په جنت کې داسې وي وقال باصبعيه السبابه والوسطى. دا دواړه دې کې صراحت دی وسو ابهام په دې کې نشته دی. نه دا دواړه وخودلې سبابه چې سباحه تسبیح ویل کېږي دا غوته او وسطا او دا دواړه نو په دې کې دغه اشاره ده. اهل علم ذکر کوي چې دا ولې دومره لوی درجه ده. وجه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم سره ځکه نبی صلی الله علیه وسلم راولېږو قوم ته چې هغه نه پوهېدل د هغې په تربیت باندې ځان فعذاب کو او سمه لارې ورته وښودله. نو هغه کس چې د یتیم په سر باندې ولاړ وي هغه یتیم نه پوهېږي د هغې تربیت کوي ورته ولاړې تر څو چې هغه ودرېږي او رشد ته ورسېږي او بالغ شي او سمه لار ورته وښیي هدایت ورته وښیي نو دا هم لویه درجه ده. همدغه رنګې یو سلو درېیم لمبر اثر ذکر کوي. عن ابي بكر بن حفص ان عبد الله كان لا يأكل طعاما الا وعلى خوانه يتيم. عبد الله و چې دبوي عبد الله بن عمر كان لا يأكل طعاما دبر ډوډۍ نه خوړله مگر الا وعلى خوانه يتيم مگر د سره بعد د په دې ساخام باندې یتیم ناس یعنی د یتیم نه بغیر به ډوډۍ نه خوړله. سبحان الله دا څومره د صحابه حرسو د خیر سره هم دغه رنګې د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې د عمل کولو او څومره خواږه خلکو د دنیا نه بې رغبته یعنی درساخان باندې به ځان سره یتیم خامخه کېنوو. د الله جل جلاله دې موږ او تاسې هم دغسې وګرځئ او دغسې حرص د الله جل جلاله موږ او تاسو کې پیدا کړي. هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم.